ملګرو سلامونه او احترامات. پښتونالوجي چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. موږ دا هڅه کوو کوم چې دا 15 توري دي د دې په حواله موږ یو کوشش کړی دی او هڅه کړې ده چې دا هر یو توري په حواله چې کوم معلومات موږ سره کوم ویونه یا کوم لفظونه موږ راغونډ کړي دي هغه زه کوشش کوم چې تاسو ته دلته په دې ویډیو کې وښایم او که دا لفظونه یو ځل زموږ ملګرو زده کړو څوک چې د پښتو زده کولو کوشش کوي هغوی دپاره به ډېره اسانه شي. نو د هغې څه لیسټونه ما جوړ دي فهرستونه هغه دلته زه تاسو ته راوړم. ملګرو دا مونږ سره ځې یا ځیم دی. دا اصل کې د ځې اواز نه دی. نو دا که تاسو وګورئ دې ته په انټرنیشنل فونیټیک الفابیټ کې په هغې کې دې ته لیکلي دي ډي زیډ ځ. خو به هر حال دا اواز زی سره نه وځي او بلکې زی سره هم نه وځي زیډ سره هم نه وځي. دا ځې اواز دی. د دې توري نه چې کوم لفظونه یا ویونه جوړ شوي دي د هغې دلته یو فهرست موږ راوړی دی. نو هغه همدغه شان لیکلی شي او دا انشاءالله چې یو ځل تاسو زده کوئ نو بیا به تاسو ته پښتو لیک کې څه مشکل نه وي. هغه ترتیب دا دی: پرځول، 50، 15، 15، ځان، ځانګړی، ځای، ځکه، ځل، ځلا، ځلنده، ځم، ځنډ، ځنګل، ځوان، ځیر، ځیګ، ځیګر، خځله، خیځل، راځه، رنځ، رنځور، زنځیر، ښځه، ګرځېدل، کنځل، لمونځ، لوځکه، مینځ، هلې ځلې، ورځ او ورېځ. ملګرو موږ سره د پښتو چې کوم دویم توری دی خپل توری هغه دغه څې یا څیم دی. دې ته په آی پی ای کې ټي ایس لیکلی شوی دی. دا اصل کې د س اواز نه دی د سین اواز نه دی بلکې دا څ اواز دی. دا خپل طریقې سره ایستلی شي. نو د دې نه چې کوم لفظونه جوړیږي یا ویونه جوړیږي د هغې ترتیب داسې دی: ترڅ، څاڅکی، څادر، څاروی، څانګه، څپر، څپرکی، څپېړه، څټه، څخه، څرګند، څرمن، څړیکه، څښاک، څښتن یا څشتن، څلور، څلی، څمڅه، څنګ، څنګه، څه، څوارلسم، څورب، څوک، څوکۍ، څومره، څیر، څیز، لوڅ، هېڅ او داسې نور. ملګرو د پښتو کوم چې موږ سره دریم توری دی نو هغه موږ سره ګې ده. یعنی دا یو هغه توری دی چې د دې دوه لوی لهجې ویونکي خلک په دې کې لږ شان مطلب توپیر لري، فرق لري په دې اواز یا د دې غږ په ایستلو کې. نو دا غږ اصل کې په پښتونخوا کې دا په ګې ایستلی کېږي او په کندهار
او هلته په هغه سیمو کې دا په ژ ایستلی کېږي. د دې دپاره په آی پی ای کې یو ځای دغه جی لیکلی کېږي او په بل ځای د ژ اواز دپاره زیډ ایچ ایستلی کېږي. نو دا اصل کې د دې شاته یو پوره فلسفه ده چې په هغې کې دا هم راځي چې کوم ژبپوهان یوه خبره کوي چې ګنې دا د سافت او د هارډ یعنی د نرمې او د سختې لهجو په منځ کې همدغه فرق دی. نه هغه دغه یو لفظ هم دغه یو توری هم په هغې کې شامل دی. لږ به په دې سافت او په دې هارډ خبره وکړو چې سافت هغه لهجه ده چې د کومو اوازونه د شونډې یا د غاښونو په دې سر ایستلی کېږي لکه ژ ش دا سافت دې ته ویلی شي. او هغه لهجه چې په کومو کې همدغه اوازونه کوم چې موږ سره یو پکې دغه ګ هم دی دا دننه ایستلی کېږي لکه ګ او همدغه توری بیا په کومو سیمو کې یا په کومه لهجه کې چې په ژ ایستلی کېږي نو هغه سافت هغې ته سافت ویلی شي. نو اوس راځو چې د دې نه کوم ویونه یا لفظونه جوړیږي د هغې ترتیب څه داسې دی: اوږد یا اوږد، اوږه یا اوژه، ترږمی یا ترژمی، خوږ یا خوږ، خوږ یا خوږ، کوږ یا کوږ، ګلی یا ژلی، ږمنځ یا ژمنځ، ږیره یا ژیره، سپوږمۍ یا سپوږمۍ، شپږ یا شپږ، غږ یا ژغ، غوږ یا غوږ، غیږ یا غیږ، لږ یا لږ، لوږه یا لوږه او داسې نور ډېر لفظونه یا ویونه کیدی شي. خو دا دې یاده وي چې د دې توري دغه ساخت یو دی، د لیک علامت یو دی خو اوازونه جدا وباسي. ملګرو د پښتو څلورم توری موږ سره دا خین دی. دا په هارډ لهجه کې دا د خ اواز وباسي او په سافت لهجه کې دا د شین اواز وباسي. یعنی په سخته لهجه چې کوم موږ ته وایو کومه چې په پښتونخوا کې ویلی کېږي په دې کې دا اوازه په خې ایستلی شي خ، او داسې په هارډ لهجه کې دا په ش ایستلی کېږي. د دې دپاره په آی پی ای کې موږ سره د خ اواز دپاره کې ایچ دی دلته تاسو وینئ، او په د ایس ایچ دپاره چې کوم موږ سره دلته کوم نوټیشن یا علامت دی نو هغه داسې اوږد ایس دی. نو دا د دې پاره راځي. د دې نه چې کوم توري یا د دې نه چې کوم لفظونه یا توري جوړیږي د هغې یو لیست یا یو فهرست ما راوړی دی نو هغه زه دلته تاسو ته وړاندې کوم. ارزښت یا ارزشت، ازمیښت یا ازمیشت، اوښکې یا اوښکې، بخښنه یا بخښنه، بریښ یا بریش، برېښنا یا برېښنا، پرتوغاښ یا پرتوغاش، پښتانه یا پښتانه، پښتو یا پښتو، پښتون یا پښتون، پښتونخوا پښتونخوا، پښه پښه، پښیمان پښیمان، پوښتنه پوښتنه، پیښه پیشه، پېښور پېښور، څښاک څښاک، خارښت خارشت، خواښې خواشې،
خوخ، خوش، ریختیا، ریشتیا، ریخم، ریشم، زبیخل، زبیشل، زخت، زشت، خاپیرک، شاپیرک، خاخ، شاخ، خاغله، شاغله، خایست، شایست، خزه، شزه، خکار، شکار، خکارا، شکارا، خکلا، شکلا، خ، ش، خیګړه، چیګړه، خې، شې، غاښ، غاش، غوښتنه، غوښتنه، غوښه، غوښه، کې، کښې، لښکر، لشکر، لوښی، لوښی، ماښام، ماښام، مښوکه، مشوکه، میخه، میشه، نښه، نښه، ویښته، ویشته، ویښ، ویش او داسې نور. د پښتو ژبې خپل پنځم توری ن دی. دا په آی پی ای کې دې ته ان آر هم لیکل کېږي. د دې اواز ضرورت هله راغی کله چې د کوڼ او د کونړ په منځ کې د غږونو فرق راغی. د هغې نه پس د دې ضرورت ډېر پېښ شو. نو اوس چې دې نه کوم لفظونه یا ویونه جوړېږي د هغې فهرست داسې دی: اتڼ، باڼه، بڼه، بوڼ، پاڼه، تاڼه، ترکاڼ، تڼاکه، څڼې، رڼا، روڼ، ژڼه یا ژڼې، ګڼ، ګڼه، ګوڼېدل، کاڼی، کرکڼه، کوڼ، لوڼه، ماڼه، ماڼۍ، ماماڼه او داسې نور یو شمېر لفظونه یا ویونه کېدی شي.